السلام علیکم دوستانو. نن د پاکستان سوپر لیګ شپږم پړاو سیالیو کې 14مه لوبه د کویټه ګلیډیټرز ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ ترسره شول. کویټه ګلیډیټرز لومړی بریا خپله کړه. قیس احمد کویټه ګلیډیټرز ته په زړه پورې لوبه وکړله چې کویټه ګلیډیټرز یې بریا ته ورسوله. د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان سو. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د سږ کال پاکستان سوپر لیګ سیالیو کې په لومړي ځل کویټه ګلیډیټرز د خپل هدف څخه دفاع وکړه. له دې وړاندې 12 لوبو هدف پوره سوی و. دغه کارنامه نن شپه د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې ځوان افغان لوبغاړي قیس احمد په بهترینه توپچونه سره ترسره کړه. کویټه ګلیډیټرز لوبډلې لومړی توپخانه ترسره کړه. په ټاکل شوي 60 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 160 منډې جوړې کړې. عثمان 80 منډې جوړې کړې. سایم ایب 23 منډې جوړې کړې. نواز 60 منډې جوړې کړې. اعظم خان 19 منډې جوړې کړې. د ملتان سلطان لوبډلې بالرانو دانی په 4 اوور کې 44 منډې ورکړې. 3 مهمې خطرناکه وکټې واخیستلې. عمران طاهر په 4 اوور کې 90 منډې ورکړلې. 2 وکټې واخیستلې چې د وکټو واخیستلو بعد یې دا سټایل وکړي. بل عمران په نامه لوبغاړي په 3 اوور کې 22 منډې ورکړلې. 1 وکټې واخیستل. سهیل په 4 اوور کې 33 منډې ورکړلې. 1 وکټې واخیستل. ملتان سلطان ځوانه کړی سوه چې لوبه وګټي. رضوان 16 منډې جوړې کړې او وینس 24 منډې جوړې کړې. خوشدل 19 منډې جوړې کړې. عمران طاهر 14 منډې جوړې کړې. د کویټه ګلیډیټرز بالرانو قیس احمد په 4 اوور کې 21 منډې ورکړې. 3 مهمې خطرناکه وکټې واخیستلې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان سو. حسنین په 4 اوور کې 34 منډې ورکړې. 2 وکټې واخیستلې. زاید په 4 اوور کې 19 منډې ورکړې. 2 وکټې واخیستې. نواز په 4 اوور کې 23 منډې ورکړلې. 1 وکټې واخیستله. کویټه ګلیډیټرز لوبډلې لوبه په 22 منډو وګټله. دا د ملتان سلطان او کویټه ګلیډیټرز لوبډلو ترمنځ د لوبې په اړه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.